السلام علیکم. موږ په تیر شوي ویډیو کې ویلي د پرزنټ انډیفینټ ټینس استعمال. نو په دې ویډیو کې بیرته هغه ته مختصر واقع دی چې پرزنټ انډیفینټ ټینس به موږ دوه کارونو لپاره استعمالیو، د فیټس لپاره او بل د هیبټس لپاره. فیټس مطلب دی حقیقت او بل هیبټس مطلب دی عادت. کله چې د عادتو په باره کې خبره وي یا د حقیقت په باره کې خبره وي لپاره به موږ پرزنټ انډیفینټ ټینس استعمالو. نو دا موږ په بله ویډیو کې ښه په ډیټیل سره ویلي. نو اوس راځو د دې ویډیو طرف ته. په پرزنټ انډیفینټ ټینس کې زموږ سره دوه هیلپینګ ورب دي، یو دی ډو بل دی ډز. دا پکې زموږ سره دوه هیلپینګ ورب دي په پرزنټ انډیفینټ ټینس کې. ډو به هر کله موږ د پلورل سره استعمالو او ډز به موږ هر کله د سینګولر سره استعمالو. پلورل مطلب دا چې دوه یا د دوه نه سوی هغه لپاره به موږ ډو استعمالو، او چې یو وي نو هغه لپاره به موږ ډز استعمالو. اوس به موږ د پرزنټ انډیفینټ ټینس کې کمې جملې دي د پښتو نه به موږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو. نو هغه لپاره زموږ سره د یو سټرکچر ضرورت پیښیږي، او سټرکچر څه داسې رقم دی. پیله به موږ سبجیکټ ولګو، بیا به وی1 ولګو، بیا به اس یا ای اس ولګو، بیا به ابجیکټ ولګو. دا زموږ سره یو سټرکچر دی. د دې په مدد سره موږ د پښتو جملې انګلیش ته ټرانسلیټ کوو د پرزنټ انډیفینټ ټینس مطابق. موږ سره مثال کې یوه جمله ده، هغه سکول ته ځي، هغه لږ سکول ته ځي. دا زموږ سره د پښتو یوه جمله ده. نو دې لپاره به موږ سبجیکټ ولګو. سبجیکټ په دې هغه سکول ته ځي، نو په دې هغه سکول ته ځي په دې کې زموږ سره هغه سبجیکټ دی، هلته موږ به د سبجیکټ په ځای هغه ولګو. هغه لپاره په انګلیش کې استعمالیږي موږ به هی ولګو، بیا به موږ ولګو وی1. دلته سکول ته ځي نو تلو ته څه ویلی کېږي؟ ګو په انګلیش کې. موږ به ولګو ګو. پس پام به ولګو د ګو وینټ ګان، نو موږ به ګو ولګو. ګو درې فارمونه دي، یو دی ګو، بل دی وینټ، بل دی ګان. نو موږ به ګو ولګو. بیا زموږ سره د اس یا ای اس. اوس به د اس کم ځای کې لګو او ای اس به کم ځای کې لګو. نو په یاد ولرئ کله چې د یو ورب په اخره کې 15 الفاظ راشي، او ایکس، اس ایچ، ډبل اس او سی ایچ، دا چې د یو ورب په اخره کې راشي نو هغه سره به موږ ای اس لګو، او که چېرې دا رانشي نو هغه سره بیا موږ اس لګو. او دا به صرف زموږ سره د سینګولر سره لګي، د پلورل سره به نه لګي. یا به د یو کس سره به صرف لګي که یو کس وي، که یو ځای وي، او که یو شی وي. صرف دغه سره به د اس یا ای اس لګي، د باقي سره به پلورل سره به دا نه لګي. نو هغه سکول ته ځي، هی وشو او ګوم وشو پس بم. نو اوس به دې سره موږ ولګو. تاسو ګورئ د دې 15 الفاظ نه پکې یو راغلی او موږ به ورسره ای اس ولګو، هی ګوز. بیا زموږ سره دی څه؟ ابجیکټ ټو سکول، هغه سکول ته ځي. یا بیا چې هغه جامې وینځي نو پیله به سبجیکټ ولګي، هغه ده، نو هغه لپاره بیا موږ په انګلیش کې استعمالو شي. پس پام اپ د واټر به ولګو. انځلو ته په انګلیش کې ویلی کېږي واش. نو موږ به واش ولګو، خو دلته اس یا ای اس دی، دا هغه خو زموږ سره سینګولر ده. نو دې تاسو وګورئ دې په اخره کې اس ایچ راغلی، دې سره به موږ ای اس ولګو، هی واشز. او بیا به زموږ سره دی ابجیکټ د کلوز، هی واشز د کلوز، هغه جامې وینځي. بل دی زموږ سره زه سکول ته ځم. نو دلته زموږ سره دا آی چې کوم دی دا په پلورل کې زموږ سره حسابیږي. نو آی سبجیکټ پکې څه دی؟ زه سکول ته ځم. نو په دې زه سکول ته ځم په دې کې زموږ سره زه سبجیکټ دی، نو موږ د زه په ځای آی په انګلیش کې د زه لپاره استعمالیږي آی. نو آی ولګول موږ پس پام اپ د ور په څه دی؟ تلو ته په انګلیش کې ویلی کېږي ګو ولګول. اوس موږ یا اس لګو یا اس. نو دلته به څه لګو؟ دلته به هېڅ نه لګو. ولې بیا نه لګو؟ ځکه دلته زموږ سره دا کوم چې سبجیکټ دی زموږ سره پلورل کې حسابیږي، آی زموږ سره پلورل دی. نو دې د وجې به موږ دلته څه ولګو؟ نه به اس ولګو نه به ای اس ولګو، ډایرکټ به څه ولګو؟ ابجیکټ ولګو ټو سکول. آی ګو ټو. د دې نه نیګیټیو سنټنس جوړو، نو هغه لپاره بیا دا سټرکچر دی. پهله به سبجیکټ ولګې، بیا به هیلپینګ ورب ولګې، بیا به د هیلپینګ ورب نه بعد ناټ ولګې، د ناټ نه به بعد وی1 ولګې، یعنې د ورب اولنی فارم، بیا به ابجیکټ ولګې. نو ما تاسو ویل چې په پازیټیو سنټنس کې هیلپینګ ورب نه استعمالیږي، لیکن په نیګیټیو سنټنس کې او په انټراګیټیو سنټنس کې هیلپینګ ورب ډېر ضروري دي، خامخا استعمالیږي. نو لکه بر کې چې زموږ سره څنګه جملې وي، هغه سکول ته ځي. نو اوس که چاته موږ داسې وو هغه سکول ته نه ځي،
نو دا خو زموږ سره نیګیټیو سنټنس شو. نو دا به مونږ څنګه جوړو چې یاره هغه سکول ته نه ځي، هغه جامې نه وینځي، زه سکول ته نه ځم. نو دا به مونږ څنګه جوړو؟ نو دې جوړولو لپاره به نه دا سټرکچر نه څه مدد اخلئ. نو هغه سکول ته نه ځي، دا زموږ سره یو سنټنس دی د پښتو. دا مونږ اوس انګلیش ته ترجمه کوو. نو پیله به په دې کې تاسو وګورئ په دې پښتو سنټنس کې سبجیکټ. په دې کې سبجیکټ څه دی؟ هغه لپاره استعمالیږي په انګلیش کې هی. پیله به هی ولګوئ. نو سبجیکټ ولګوه. اوس به مونږه هیلپینګ ورب یعنی د دې سټرکچر نه به څه اخلئ؟ مدد اخلئ. نو سبجیکټ نه بعد به هیلپینګ ورب. هیلپینګ ورب زموږ سره په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې دوه دي، ډو ډز. اوس په سینګولر سره ډز استعمالیږي او د پلورل سره ډو استعمالیږي. تاسو وګورئ دا هی زموږ سره سینګولر دی. نو د هی نه بعد به مونږ څه ولګو؟ ډز. او د ډز نه بعد به مونږ څه ولګو؟ بیا ناټ. ځکه چې مونږ نیګیټیو جوړو، هغه نه بعد به ډایرکټ څه ولګو؟ ناټ ولګو. بیا به د ناټ نه بعد څه شی دی زموږ سره؟ وی1 یعنی د ورب لومبنی حالات. نو د تلو ته په انګلیش کې څه ویلی کېږي؟ هغه سکول ته ځي. نو تلو ته په انګلیش کې ویلی کېږي ګو. ګو یې څه دی؟ فرست فارم هم دی. نو موږ به ولګو ګو. هی ډز ناټ ګو. او بیا پکې دی زموږ سره ابجیکټ ټو سکول. هی ډز ناټ ګو ټو سکول. هغه سکول ته نه ځي. نو دا زموږ سره نیګیټیو فارم شو یعنی نیګیټیو سنټنس شو. بلکې مونږ چېرته ووایو چې هغه جامې نه وینځي، نو پیله به مونږ سبجیکټ ولګو. سبجیکټ پکې څه ده؟ هغه لپاره په انګلیش کې استعمالیږي شي. ځکه چې جینۍ ده نو هغې لپاره استعمالیږي شي. یا بر هلک و نو هغه لپاره هی استعمال شو. دا جینۍ دې لپاره څه استعمالیږي؟ شي. شي به مونږ ولګو. بیا مونږ هیلپینګ ورب ولګو. نو ما تاسو ویل چې د سینګولر سره ډز استعمالیږي او د فلورل سره ډو استعمالیږي. نو شي، ایټ او هی دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره سینګولر دی. دې سره مونږ ډز ولګو. شي ډز. بیا زموږ سره په سټرکچر کې ناټ دی، نو مونږ به ډایرکټ ناټ ولګو. بیا د هغه نه بعد زموږ سره دی وی1. وی1 مطلب دا چې د ورم لومبنی حالات. نو تاسو په دې سنټنس کې ګورئ دې کې څه کار کېږي؟ وینځل. وینځلو ته په انګلیش کې ویلی کېږي واش. واش یې زموږ سره فرست فارم هم دی. نو شي ډز ناټ واش دی کلوتس. دلته زموږ سره ابجیکټ دی. نو ابجیکټ پکې زموږ سره څه شو؟ د کلوتس. یا وایي چې زه سکول ته نه ځم، نو پیله به سبجیکټ ولګئ. زه لپاره په انګلیش استعمالیږي آی. د آی ما تاسو وویل چې دا زموږ سره په فلورل کې حسابېږي. نو دا فلورل سره مونږ هیلپینګ ورب لګي ډو. نو آی ډو به ولګي. بیا هغه نه بعد ناټ دی، نو ناټ به ولګي. یا زموږ سره وی1 دی. وی1 دا چې تلو، زه سکول ته نه ځم. نو تللو ته په انګلیش کې ویلی کېږي ګو. آی ډو ناټ ګو. بیا سکول دی، نو ټو سکول ابجیکټ یعنی ټو ابجیکټ پکې زموږ سره څه دی؟ سکول. ټو سکول. آی ډو ناټ ګو ټو سکول. اوس تاسو د بر کې به وایئ چې د بر کې زموږ سره د سینګولر سره ایس ای ایس لګېدو او په دې کې نه لګي. نو دلته زموږ سره ایس او ای ایس صرف په پوزیټیو سنټنس کې لګي، هغه هم د سینګولر سره. هغه په پوزیټیو سنټنس کې د پریزنټ انډیفینټ ټینس. په باقي نیګیټیو او انټروګیټیو سنټنس کې دا نه لګي. دا زموږ سره نیګیټیو سنټنس. اوس انټروګیټیو سنټنس موږ جوړو. نو څه به کوو؟ هغه لپاره به موږ یو بل سټرکچر اخلو چې هغه دی. پیله به موږ هیلپینګ ورب ولګو. بیا به سبجیکټ ولګو. بیا به وی1 ولګو او بیا به ابجیکټ ولګو. نو دا زموږ سره بل څه دی؟ سټرکچر دی. نو لکه مثال کې موږ وایو چې آیا هغه جامې وینځي، یا آیا هغه سکول ته ځي، یا هغه کرکټ کوي، آیا زه سکول ته ځم. نو داسې سنټنس چې موږ کله انګلیش ته ټرانسلیټ کوو، موږ به د دې سټرکچر نه څه اخلو؟ مدد اخلو. نو د پښتو یو سنټنس دی، آیا هغه سکول ته ځي. نو دا موږ انګلیش ته څنګه ټرانسلیټ کوو؟ نو د سټرکچر کې ورته تاسو پیله دی هیلپینګ ورب. هیلپینګ ورب دی، بیا سبجیکټ دی، بیا وی1 دی او بیا ابجیکټ دی. نو د پښتو جملې ته سوچ کوئ آیا هغه سکول ته نه ځي. نو په دې کې زموږ سره هیلپینګ دلته دغه دی زموږ سره سبجیکټ کم دی، دا زموږ سره سینګولر دی هغه. نو هغه لپاره څه استعمالیږي؟ ډز. نو پیله به هیلپینګ ورب موږ څه ولګو؟ ډز ولګو. بیا هغه نه بعد څه دی؟ سبجیکټ. سبجیکټ هغه لپاره استعمالیږي هی. نو موږ به هی ولګو. بیا وی1 دی، تلو ته څه ویلی کېږي؟ ګو. نو ګو به ولګو. او بیا ابجیکټ پکې څه دی زموږ سره؟ سکول. ټو سکول. ډز هی ګو ټو سکول. آیا هغه سکول ته ځي؟ نو مطلب دا چې زموږ سره به د
د سبجیکټ مطابق به موږ څه لګو هیلپینګ ورب لګو که سبجیکټ پلورل وي نو بیا موږ ډو لګو که سبجیکټ سینګولر وي بیا موږ ډز لګو بل دی زموږ سره آیا هغه جامې وینځي نو پیله به موږ د هیلپینګ ورب ولګو آیا هغه نو هغه زموږ سره څه شی دی سینګولر دی نو دې وجې موږ څه ولګو ډز به ولګو ډز شي هغې لپاره استعمالیږي شي نو بیا به زموږ سره وی1 دی وی1 څه انځلو ته په انګلیش کې ویل کېږي واش به ولګې او بیا به ابجکټ دی زموږ سره څه جامې د کلوتس ډز شي واش د کلوتس بل دی زموږ سره آیا زه سکول ته ځم ځان نه خو تپوس نه کېږي خیر ستاسو هسې د پوهې دپاره کنسپټ کلیر کېدو لپاره نو موږ به پیله ولګو هیلپینګ ورب اوس دلته زموږ سره آیا زه آی په انګلیش کې د زه لپاره څه استعمالیږي آی زموږ سره پلورل کې راځي نو موږ به څه ولګو هیلپینګ ورب ډو ولګو ځکه د پلورل سره موږ ډو لګو سینګولر سره موږ ډز لګو نو ډو او بیا به سبجیکټ ولګو موږ آی بیا وی1 دی وی1 مطلب دا چې د ورب لومبنی حالت نو چېرته تللو ته په انګلیش کې ویلی کېږي ګو ډو آی ګو بیا زموږ سره ابجیکټ ټو سکول Do I go to school? آیا زه سکول ته ځم نو دا زموږ سره پریزنټ اینډ ډیفینټ ټینس انشاءالله زما امید ده چې تاسو به په دې ویډیو باندې ډېر زیات ښه پوه شوي وئ که بیا هم څه کوېسچن وي نو په کمنټ سیکشن کې ضرور تپوس وکړئ